په دې ویډیو کې به تاسو کوم څنګه تاسو کولی شئ په باینر آپشن کې یا هم کوټیکس بروکر کې د پرایس اکشن په بیس باندې ټریډ واخلئ. دې ځای کې مونږ دوه ټرینډ لاین لرو، لکه څنګه تاسو مونږ مخکې ویډیو کتلې وي، هلته تاسو کولی شئ پیدا کړئ څنګه به ټرینډ لاین وباسو او چېرته ټرینډ لاین مشخص کولی شو. دې ځای کې مونږ دوه ټرینډ لاین لرو. مارکیټ راغلی دی، څو دفعې دا ټرینډ لاینونه ټچ کړي دي. زه دلته تاسو لاین ډرا کوم چې بهتره معلوم شي. مارکیټ راغلی ده، دا ټرینډ لاین یې ټچ کړی، بیا پورته تللی ده. کومه پورته چې کوم ټرینډ لاین ده هغه یې ټچ کړی دی، بیا ښکته راغلی ده. سپورټ زونه بیا یې هغه ټرینډ لاین ټچ کړی، بیا پورته تللی. هغه کوم ټرینډ لاین چې ده هغه یې بیا ټچ کړی ده. په دې ځای کې مونږ ټرینډ لاین څو دفعې ټچ شوی ده په دې ټرینډ لاین کې. نو دلته تاسو کتلی شئ مونږ به د یوې دقیقې لپاره ټرېډ اخلو که چېرته مونږ ته د ټرېډ موقع راکړله. همدارنګه په دې ځای کې مونږ بیرش البته بولیش انګالفینګ هم لرو. دا انګالف دلته تاسو رسموم چې بهتره معلومه شي. په دې ځای کې مونږ انګالف هم لرو. نو دغه انټري له موږ څخه مس شوی وای، موږ په دې ځای کې باید ټرېډ اخیستی وای. په دې ځای کې لکه چې دا ټرینډ لاین هم ټچ کړی دی او انګالفینګ هم موږ لرو. او دا انټري له موږ څخه مس شوله، موږ کوشش کوو چې راتلونکي که چېرته مارکیټ راغی موږ به ټرېډ پرې اخلو. که څه هم دغه کوم انګالف چې ده دا څو دفعې ټچ شوی ده او امکان یې کم ده چې ریورس امکان ډېر کم ده چې موږ ټرېډ پرې واخلو. او خیر موږ کوشش کوو چې چېرته موږ موقع راکړله. لکه دلته موږ بریک آوټ لرو، دغه کوم ټرینډ لاین چې دلته موږ لرو دا یې بریک کړی ده. دلته موږ ډاون ته ټرېډ اخلو. په دې ځای کې موږ ډاون ته ټرېډ اخلو. دلته ټرېډ مه اخلم ځکه چې دا تقریبا شورټ شاټ راځي. په دې ځای کې تاسو کتلی شئ مارکیټ راغلی ده، دغه کوم ټرینډ لاین چې و دا یې زموږ دا یې بریک کړی ده. دلته موږ بریک آوټ راغلی ده، په یو غټ شین کنډل باندې دا بریک کړی ده. اوس مارکیټ دغه کنډل باندې ریورس کوي، له دې نه وروسته مارکیټ بیا دې ځای ته راځي او دې ځای څخه وروسته بیا خپل حرکت پورته کوي، یا به هم دا کوم لیول چې دا بریک کوي بیا به هم ښکته راځي، داسې حرکت کوي. نو په دې ځای کې مونږ دغه ما مخکې وویل چې مونږ بریک آوټ لرو. مارکیټ راغلی د دغه کوم لیول چې مونږ دلته لرو، لکه څنګه چې ما مخکې وویل چې په دې ځای کې مونږ ټرینډ لاین لرو. هغه ټرینډ لاین یې بریک کړی ده او په یو غټ شنه کنډل باندې، په سټرانګ شنه کنډل باندې، بولش کنډل باندې، او مارکیټ راغلی ده ریورس به کوي. اوس لکه څنګه زموږ انټرانې پورته ولې زموږ ټرېډونه وین شوله، دا کنډل باید شین کلوز شوی وای، خیر مونږ انټرانې صفر ځای کې ولې زموږ دغه دوه ټرېډه وین شولو. مونږ کوشش کوو چې بل ټرېډ مو واخلو. په دې ځای کې مونږ ټرېډ نه اخلو ځکه دلته اوس مونږ ته نه معلومېږي چې مارکیټ به کوم طرف ته حرکت کوي. موږ به صبر کوو چې دغه کنډل کلوز شي، لږ وروسته به مارکیټ ډایرکشن معلوموو. که چېرته سمال سور کنډل وو، وړ سور کنډل وو، نو مارکیټ به کنټینویشن کوي، نور به پورته حرکت به نور هم کوي، یعنې پورته به داسې نور حرکت هم کوي. که چېرته دا کنډل غټ سور کنډل وو تر دې ځایه پورې، مثال په دغو ځایونو کې وو، دلته مونږ بیا بل ټرېډ اخلو د اپ طرف ته. او که چېرته یې دغه بریک کړه په دې کنډل باندې یا په راتلونکي کنډل باندې ښکته راغی تر دې لیول نه، نو مونږ به بیا ټرېډ نه اخلو. دلته مونږ تقریبا انګالف هم لرو په دې ځای کې. ښه صبر کوو مارکیټ ته چې اوس کوم چارټ مونږ ته جوړوي. دې کنډل په کلوزېدا سره به مونږ دلته د اپ طرف ته ټرېډ اخلو. ښه په دې ځای کې به مونږ اپ طرف ته ټرېډ اخلو. دلته مونږ یو ټرېډ اخلو، دوه ټرېډ نه اخلو. که چېرته مارکیټ راغی په دې ځای کې، زه دلته تاسو وښیم په دې ځای کې چېرته مارکیټ دې ځای ته راغی، مثال دلته مونږ انګالف لرو، که چېرته په دې ځای کې راغی دلته مونږ تقریبا په سمارټ منډي کې مونږ اورډر بلاک ته وایو، مونږ اورډر بلاک لرو. که چېرته دې ځای ته راغی موږ بل ټرېډ هم اخلو. که په دې کنډل راغی، که دې کنډل نه راغی، که بل کنډل باندې راغی، دلته مونږ دوه ټرېډ نور هم اخلو، ځکه دا زموږ لپاره د کنفرمیشن ټرېډ ده، یعنې تاییدي ټرېډ ده، کنفرم ټرېډ ده، شورټ شاټ موږ ورته ویلی شو. نو ګورو دې ټرېډ ته چې دا به وین کېږي، که به لوز کېږي. انشاءالله دا به وین وي او په راتلونکي کنډل موږ بل ټرېډ هم اخلو. که چېرته دا کنډل شین کلوز شو، صبر کوو دې کنډل چې دا کلوز شي. ښه زموږ دریم ټرېډ هم وین شو.
دغه د اوس کوم کنډل جوړېږي د هغه حرکات تر اوسه پورې منظم نه دي. صبر کوو چې دا کنډل کلوز له ورسو بیا تصمیم نیسو په کوم کنډل باندې موږ ټرېډ واخلو. لکه څنګه چې ما وویل دا کنډل ممکن پورته حرکت وکړي یو څه، خو موږ صبر کوو ټرېډ نه پې اخلو ځکه چې دا زموږ لپاره تایید ټرېډ نه ده. صبر کوو دا کنډل که چېرته په دې ځایو کې راغی، که چېرته کنډل دې ځایو ته راغی، په دې ځایو کې دې ځای کې به موږ اپ طرف ته ټرېډ اخلو. که دلته زه د 2 منټو لپاره زه اپ طرف ته ټرېډ اخلم، که چېرته مارکېټ لږ ښکته راغی ما ټرېډ واخیستله، یوه انټري مې واخیستله. که چېرته مارکېټ نور هم ښکته راغی زه بله انټري هم اخلم، که چېرته نه راغی زموږ دا یو ټرېډ وین وي انشاءالله شور شاټ به وي. صبر کوو. دا ټرېډ زموږ تقریبا د 1.5 دقیقې لپاره راغی، ځکه کنډل له 10 ثانیو څخه پورته و موږ کله ټرېډ اخیستل. ګورو دا کنډل ته بل ټرېډ تر اوسه نه اخلو، ځکه دا کنډل غټ ویکس نه لري. که چېرته ویکس زیات و بیا موږ بل ټرېډ هم اخیستل. دې ویکس کم ده. صبر کوو کنډل ته دا هم کلوز شي. لکه څنګه چې مخکې ما وویل په دې ځای کې موږ په دې ځای کې دلته موږ تقریبا آرډر بلاک لرو، نو کوشش به کوو چې دلته به چېرې مارکېټ دې ځای ته راسي موږ ټرېډ اخلو. ښکته ټرېډ لاین هم لرو، زه بل ټرېډ هم دلته اخلم تاسو ته. البته 2 ټرېډونه که چېرته زموږ مخکینی ټرېډ لوس زموږ دا په مارټینګل سره MTG سره به وین وي. دا کنډل به انشاءالله زموږ د انټري پورته کلوز کېږي. مخکینی ټرېډ زموږ وین و، چې زموږ دغه ټرېډ لږ ښکته اخیستی وی دې ځایو کې وین کېده. مخکینی ټرېډ خو زموږ انټري لږ ناوخته هم وله. په دې کنډل کې دا به انشاءالله زموږ له انټري څخه پورته کلوز کېږي، یعنې زموږ دا 2 ټرېډه به وین کېږي. په دې ځای کې مونږ بل ټرېډ هم اخیستلی سوی، ځکه دلته مونږ بریک آوټ لرو. لکه څنګه چې مخکې ما وویل موږ پورته بولیش بریک آوټ درلود، دې ځای کې مونږ ټرېنډ لاین لرو هغه یې بریک کړی ده. نو د ریورس په توګه به مونږ ټرېډ اخیستل. دا کنډل به دي ایز ریورس به مونږ په دې کنډل باندې ټرېډ اخیستل او دا به ښه انکلوز کېږي، او اوس به هم دا ښه انکلوز کېږي. ښه دا ښه انکلوز خو زموږ انټریانې لوز شول یا دواړه. په مارکېټ کې هر څه پېښېږي. مثال څوک پرېډکټ نشي کولی چې د مارکېټ ته ځي. دا کنډل باندې موږ 2 ټرېډ لوز کړي معلوم. په دې کنډل باندې موږ 3 ټرېډ اخلو ځکه چې هغه ریکاوري هم وشي، او دا به 100% یعنې 95% 100% څوک نشي ویلی 95% مطمئن یم دا به زموږ انټري څخه پورته کلوز کېږي. یعنې دا ټرېډ کنډل باید تر دې ځایو پورې راسي، دا باید تر دې ځایو پورې راسي، دا باید تر دې ځایو پورې راسي. په دې کنډل به انشاءالله تر دې ځایو پورې راځي. یعنې مقصد زموږ هغه 3 انټریان موږ اخیستي دا به وین وي. لکه څنګه چې ما وویل دا کنډل تر همغه ځایه پورې راغی او دا ټرېډونه زموږ درې واړه وین شول. دا اکاونټ د منیجمنټ لپاره د لوز ریکوري لپاره زموږ د کلاینټ ده، دې خاطر زه ریسک زیات پې اخلم. تاسو ته بهتره ده چې مثال ریسک منیجمنټ فالو کړئ، یعنې د خپل اکاونټ 2% تر 15% پورې ټرېډ واخلئ. دلته مونږ کولی شو ډاون طرف ټرېډ واخلو، کله مونږ دلته ټرېډ اخیستی شو، کله چې مارکېټ راسي تر دغه لیول پورې دغه ځای کې مونږ ټرېډ اخلو دا ډاون طرف ته. دلته زه ټرېډ اخلم ډاون طرف ته. زموږ ټرېډ د 1.5 دقیقې لپاره شو. موږ کولی شو نور ټرېډونه هم دلته واخلو شورټ شاټ لپاره. کوشش به کوو مثال په دغو ځایو کې موږ ځان ته انټریانې برابرې کړو. په دې ځایونو کې به موږ کوشش کوو چې دلته په دې ځایو کې موږ ډاون طرف ته ټرېډ واخلو. ما یوه انټري اخیستې ده، که چېرته دغه زما انټري د 1 دقیقې لپاره وه مثال په منغټ کنډل باندې اخیستل شوې وه، زموږ دا
ډېر به هم وینو خیر ډېر زما لږ ناوخته ولو انټرنټ مسله وله نو دا به زمونږ د یو نیم دقیقې لپاره سو دا به زمونږ وین کېږي انشاءالله. ښه موږ ته بل موقع نه کړه مارکېټ دې ځای ته بیا نه راغی که چېرته دلته راغلی وو موبایل ټریډ دلته اخیستل مارکېټ به ښکته راته خیر مارکېټ یو ټچ وکړ او نور ښکته راغی. زه دلته تاسو ته وښیم د پریویس دلته موږ بریک آف دلته موږ آرډر بلاک درلود بریکر بلاک درلود بریک البته بریک آف بریکر بلاک درلود او مارکېټ په یو ټچ باندې تللی دلته چېرته مارکېټ بیا تللی وای موږ بل ټریډ هم اخیستل بل ټریډ به مو اخیستل خیر مارکېټ په یو ټچ هلته کتلی ده نو دا کنډل هم دا البته دا ټریډ هم زمونږ وین سو. اوس په کوشش کوو چې بل ټریډ واخلو بل ټریډ په ډاون طرف ته وي ګورو مارکېټ که چېرته موږ ته موقع راکړله دغه کنډل به صبر کوو دا کنډل چېرته کلوز کېږي نو له دې نه وروسته موږ ته معلومېږي چې مارکېټ کوم طرف ته حرکت کوي ما ورته وویل چې مارکېټ به کوشش کوي چې ډاون طرف ته به راسي خو خیر که موږ ته انټري راکړي موږ به ټریډ اخلو که چېرته یې انټري رانه کړله کوشش به کوو چې پیر بدل کړو بل پیر کې ټریډ واخلو لومړی به موږ ګورو چې که چېرته دلته موږ ټریډ راکړو انټري راکړله دلته تاسو دغه شنه کنډل لیدلی سئ دغه شنه کنډل چې کوم دي دغه ویکس یعنې ضعیفه پول بک ده فقط یو ضعیفه پول بک ده معناته دلته به کوشش کوو چې ډاون طرف ته ټریډ واخلو ډاون طرف ته ځکه دلته موږ یو سټرانګ کنډل لرو دلته سټرانګ کنډل لرو بیرش سټرانګ کنډل لرو دا یو ضعیفه پول بک ده یعنې داسې کنډلونه دا که چېرته دغه سټرانګ کنډل شو لکه دا داسې کنډل راغلي وای دلته بیا موږ ویلی سوای چې مثال مارکېټ پورته حرکت کوي خو دلته یو ضعیفه کنډل د بولیش نو دا یو ډېر ضعیفه پول بک ته پکې موږ ته کوشش کوو چې مثال مارکېټ په دې ځای که چېرته داسې شنه کنډل راځي مارکېټ دې ځای به موږ کوشش کوو د کنډل په دې سر کې به ډاون طرف ته ټریډ اخلو کوشش به کوو چې ډاون طرف ته موږ ته موقع راسي او ډاون طرف ته موږ ټریډ واخلو. ښه په دې ځای کې مخکې ما وویل چې دلته ډاون طرف ته موږ ټریډ اخلو او مارکېټ ښکته ځي او همدارنګه مارکېټ ښکته حرکت وکړ لکه څنګه چې موږ پریډکټ کړی ولو په دې ځای کې لکه څنګه چې ما وویل دلته یو سټرانګ کنډل راغلی دلته یو داسې حالت موږ سره راغلی ده یو سټرانګ بیرش کنډل ده تاسو ته کتلی سئ سور کنډل ده غټ قوي سور کنډل ده له هغه نه وروسته ضعیفه شنه کنډلونه دي چې مثال یو ځلې ضعیفه پول بک ده کله چې مارکېټ دې ځای ته رسېدلی کنډل سر ته مارکېټ نور ښکته حرکت کړی ده مثال دغسې کوم ولو دا ضعیفه کنډلونه دي دغه کوم ضعیفه کنډلونه چې مخکې ما وویل ضعیف پول بک ده دا ضعیف پول بک ده دغسې کوم ولو دا زمونږ سټرانګ کنډل ولو د بیریش او دغه کنډلونه چې دي دا اوس حرکت کوي دا زمونږ همدغه د بیریش مومنټم ده مثال لکه څنګه چې ما دلته ته وویل چې مارکېټ یو سور کنډل جوړ کړی بیا ضعیف شنه کنډلونه چې مارکېټ تللی ده کوم پول بک چې هغه یې پوره کړی ده نور ښکته روان ده لکه څنګه چې اوس ښکته حرکت کوي دلته موږ د انټري چانس نه لرو که چېرته موږ ته انټري موقع راکړه موږ ټریډ اخلو خو ښه دا ده چې موږ خپل پیر بدل کړو زه یو اس ډي پي کې آر راولمه ګورو یو اس ډي پي کې آر کې چېرته موږ ته ټریډ موقع وي موږ یو اس ډي پي کې آر کې ټریډ اخلو. ښه دلته هم همداسې دلته اپ طرف ته مارکېټ موږ دوه ټریډ اخلو کم رسکي ده مارکېټ ممکن لیکلی ناست موږ بل ټریډ واخلو که چېرته مارکېټ ښکته راغی خو لکه څنګه چې ما وویل دې ځای کې مارکېټ څنګه کرایټیریا جوړه کړې ده مارکېټ دغه شین کنډل تاسو کتلی سئ له دې کنډل څخه له دې ځای څخه تر دې ځای پورې مارکېټ یو داسې حرکت موږ ته راغلی دی یو شین غټ کنډل راغلی ده شین غټ کنډل راغلی سټرانګ کنډل ده د بایرس مثال دغه موږ ته ښیي چې مثال دلته بایرس قوي دي له هغه نه وروسته واړه څه کنډلونه دي یعنې ضعیفه پول بک لري ضعیفه پول بک
کله چې کته راغله زموږ چې که چېرته لیک ورته وایي زموږ دا وین کېده دا زموږ لپاره ښه شارټ ما مخکې درته وویل دلته باید موږ ټرېک اخیستی موږ چې لیک ورته خیر ما ویډیو ریکارډ کول تاسو کوشش کوئ چې سیفټي سره ټرېک اخلي په دې ځای کې به کوشش کوو مارکېټ راځي دې ځایو ته دلته یو ټرینډ لاین هم لرو دلته به موږ اپ طرف ته ټرېک اخلو صبر کوو دلته چې اوس مارکېټ دلته موږ درې څلور ټرېک اخلو زموږ مخکینی ټرېډ هم وین ولو که زموږ چېرته مثال د کنډل په شو سره ټرېډ اخیستی و یا مو لیک ښکته اخیستی و خیر ما ویډیو ریکارډ کول تاسو باید ډېر دقیق اوسئ ورسره باید تاسو په دقیق سره ټرېډ واخلئ هغه ټرېډ هم زموږ وین ولو دې ځای کې به دغه کنډل کلوز کېږي په دې ځای کې موږ بل ټرېډ اخوا په طرف ته که چېرته په دې کنډل باندې زیات حرکت ونه کړ موږ بل ټرېډ هم اخلو دې ځای کې دلته په اوورال کې په ټوله کې مارکېټ یو داسې شکل منځته راوړی ده چې تاسو ته ډېر کلیر تاسو ته زه وښیم مارکېټ یو داسې شکل منځته راوړی ده اوس مارکېټ د دې ځای کې ښکته حرکت کوي مارکېټ ښکته حرکت کوي مثال مارکېټ ښکته حرکت کوي بیا پورته حرکت کوي بیا به داسې ښکته حرکت کوي یعنې نوي های جوړوي د سیل طرف ته مثال د ډاون طرف ته نوي های جوړوي البته لور جوړوي ښکته طرف ته نو په دې ځای کې به مونږ څه کوو په دې ځای کې به مونږ په هر پول بک باندې به مونږ دلته ټرېډ اخلو که مونږ مثال چارټ لږ غټ کړو په دې چارټ کې دلته مونږ ته معلومېږي چې مثال په ټوله کې دلته مونږ یو ټرینډ لاین هم لرو په دې ځایو کې په دې ځای کې مونږ ټرینډ لاین هم لرو صبر دا ټیکس لږ وړ کړمه ښه په دې ځای کې مونږ ټرینډ لاین هم لرو ښه په دې ځای کې مونږ ټرینډ لاین لرو دلته تاسو کتلی شئ مونږ ټرینډ لاین لرو نو کوشش به کوو چې په داسې ځایو کې ټرېډ واخلو چې هلته زموږ سره تاییدي کنډلونه وي تاییدي کنډلونه مخکې مونږ تاسو ویډیو کې تشریح کړي وو چې کوم دي تاییدي کنډلونه دي په دې ځای کې دلته مونږ باید هغه طرف ته ټرېډ اخیستی وای د پول بک په توګه دلته چې دغه که چېرته دا یې پرې کړی و مثال دا لیول یې پرې کړی ده په دې ځای کې دلته باید مونږ هغه طرف ته ټرېډ اخیستی وای خیر دلته ګورو څه کېږي په دغه ځای کې چېرته مارکېټ دې ځای ته راغی دلته راغی مارکېټ به داسې یو حرکت منځته راوړي موږ به ډاون طرف ته ټرېډ اخلو مخکې ما درته وویل چې مارکېټ څه ده نوي های لو جوړوي نوي لو جوړوي په نوي لو کې باید موږ په هر پول بک باندې باید ټرېډ واخلو مثال مارکېټ اوس راځي زه ټرېډ اخلم که چېرته پورته لاړ بل ټرېډ اخلم دې ځای کې خیر دې ځای کې باید موږ ټرېډ اخیستی وای البته دلته چې دغه صبر دلته یو horizontal line add کړم زموږ بله انټري لیکلی ځای والا په دې ځای کې باید موږ ټرېډ اخیستی وای په دې ځای کې موږ کولی شو پنځه څلور ټرېډ اخلم دا مو لپاره ښه شارټ ده انشاءالله دا به وویني دواړه البته لومړنی ټرېډ موږ باید په دې ځای کې اخیستی وای خیر مارکېټ هغه ځای ته دومره احترام ونه کړ مثال هغه لیول ته یې او دا به زموږ لپاره ډېر ښه شور شارټ وي په دې ویډیو کې زه په هر کنډل باندې ټرېډ اخلم چې تاسو مثال ښه تشریحات درکړم که مثال تاسو داسې ضعیف کنډلس وینئ مثال په یوه ټرېډ باندې ډېر تاسو مطمئنه نه یاست تاسو باید هېڅکله په یوه باندې ټرېډ وانه اخلئ په ټوله کې نو ما په هر ټرېډ باندې مثال پر کنډل باندې ټرېډ اخیستی چې تاسو ته معلومه شي مثال چې کوم دي تاییدي کنډلونه باندې موږ باید ټرېډ واخلو کوم ښه وین کېږي کوم ښه مثال اکیورسي لري نو په ټوله کې په هغه باندې ما ډېر فوکس کړی دی یعنې په هر ټرېډ باندې که چېرته کوم موقع وي زه ټرېډ اخلم تاسو ته یې تشریح کوم چې مثال دا ټرېډ چې ده زموږ لپاره کنفرمیشن لري که نه لري کوم ټرېډ چې کنفرمیشن نه لري زه یو ټرېډ اخلم که مثال کوم شور شارټ وي یعنې موږ ته معلومېږي چې 80% 50% امکان لري تر 90% چې دا به وین کېږي په هغه باندې زه ټرېډ اخلم مثال په دې ټرېډ باندې ما 15 شپږ ټرېډ واخیستل ما ته معلومېده چې دا به لوس کېږي او تاسو سره مې دلیل هم تشریح کړی چې ولې به د امین بښنه
سره دا به وینې کېږي. نو تاسو سره دلیل هم تشریح کړ چې دا به ولې وینې کېږي. راتلونکی کنډل به هم ګورو چې څه پېښېږي. دغه کوم لیول چې ما درته وویل مارکیټ راغی، مثال دلته موږ بریکر بلاک درلود، البته بریکر بلاک مو درلود و. دغه بریکر بلاک چې ولو مارکیټ صبر دلته تاسو سم تشریح کړم. مارکیټ راغی، دغه بریکر بلاک یې ټچ نه کړ، پورته لاړ. اوس مارکیټ بیا ښکته راغلی ده، مارکیټ دغه بریکر بلاک بریک کړی ده. اوس دې ځای کې چېرته مارکیټ دې ځای ته راغی، موږ بل ټریډ اخلو ښکته طرف ته، په دې ځای کې دوباره مارکیټ دغه لیول ته راغی. دغه ته موږ بریک اف بریکر بلاک وایو. په بریک اف بریکر بلاک باندې موږ ټریډ اخلو. که چېرته مارکیټ دې ځای ته راغی او که چېرته زیات ښکته حرکت وکړه، بیا موږ دغه زون چې کوم لرو، دغه زون بیا زموږ لپاره د تاییدي وړ نه ده، موږ بیا په دې باندې ټریډ نه اخلو. او اوس ګورو مارکیټ ښه. زه چارټ لږ زوم کوم. په دې ځای کې موږ آرډر بلاک لرو. په دې آرډر بلاک کې صبر دلته تاسو آرډر بلاک وښیم. دلته موږ آرډر بلاک لرو. لکه څنګه چې مارکیټ راغلی ده، دې ځای کې مثال صبر دا لږ وړ کړمه. دې ځای کې مارکیټ چاک راوستلی ده، چینج اف کرکټر ده. دلته موږ آرډر بلاک لرو، دلته موږ اوبي لرو، یعنې آرډر بلاک لرو. که چېرته مارکیټ راغی دلته آرډر بلاک ته موږ ټریډ اخلو. همدارنګه دلته موږ فیر والیو ګپ هم لرو، فیر والیو ګپ هم لرو دې ځای کې. لکه څنګه چې د ویډیو موضوع د پرایس اکشن په بیس ته خیر موږ لږ سمارټ منی څخه هم کار اخلو چې ټریډونه موږ ښایسته راسي. دې ځای کې موږ فیر والیو ګپ لرو. خیر دغه فیر والیو ګپ چې دی دغه یوه ټچ شوي دومره د تاییدي وړ نه ده. دا کوم فیر والیو ګپ چې موږ لرو ځکه دا یوه ټچ شوی ده او دوباره امکان نشته، امکان کم لري. مثال 50% لري، مخکې مثال که 80% و، اوس یې 50% امکان لري چې دې فیر والیو ګپ څخه پورته څه. موږ به اتل کوشش کوو چې په دې ځای کې ټریډ واخلو. دلته موږ آرډر بلاک لرو. دغه کوم آرډر بلاک چې ده دا زموږ لپاره د تایید وړ آرډر بلاک ده. دغه کوم لیکویډیټي چې موږ دلته لرو، دا لیکویډیټي ټول اخیست د مارکیټ په راځي. مثال دا لیکویډیټي اخلي، پورته حرکت کوي. که تاسو مثال په لنډ ډول وایم آرډر بلاک داسې جوړېږي. که چېرته مثال د مارکیټ حرکت ښکته وي یا مارکیټ ښکته حرکت کوي داسې، نو مارکیټ یو دفعه حرکت کوي، دغه مخکینی کوم لو چې وله، دغه کوم های چې وله دغه بریک کوي، دا چینج کوي، چینج اف کرکټر راځي. دغه نه وروسته مارکیټ راځي دوباره پول بک کوي. دلته چې کوم کنډلز موږ لرو دې ته موږ آرډر بلاک وایو. مارکیټ راځي دغه آرډر بلاک اخلي او پورته ځي. بعضې وخت کې مثال داسې راځي چې مارکیټ مثال داسې پورته ځي لکه اوس یې څنګه حرکت کړی دی، داسې لیکویډیټي په اخلي جوړوي. مثال بیا مارکیټ په یوه دفعه حرکت کوي، دغه کوم لیکویډیټي چې دلته ښکته لري، دغه لیکویډیټي دا ټولې راټولوي. مثال دغه پیسې چې دلته کومې دا ټولې خلکو چې راټولوي له ریټیل ټریډرانو څخه، دلته چې کوم آرډر بلاک لرو موږ له دغه آرډر بلاک څخه بیا پورته خپل حرکت داسې شروع کوي. مثال زه به تاسو انشاءالله په نوي ویډیو کې به د آرډر بلاک ټول درسونه تاسو سره ښه تشریح کوم، څنګه کولی شو په آرډر بلاک باندې ټریډ واخلو، څنګه کولی شو چې آرډر بلاک مشخص کړو چې کوم ضعیف دي، کوم قوي دي، په کوم باندې ټریډ واخلو، په کوم ټایم فریم کې موږ ټریډ واخلو. دلته مارکیټ حرکت کوي، خو مارکیټ به اخر کې مثال راځي دغه حرکتونه به کوي، کوم لیکویډیټي چې دغه لیکویډیټیان به اخلي او مارکیټ به راځي له دغه آرډر بلاک څخه به پورته حرکت کوي. موږ صبر ورته کوو چې مارکیټ دې ځای ته راسي. که چېرته موږ دلته انشي ولا دلته موږ بریکر بلاک زیات لرو، په دې باندې به هم ټریډ اخلو. تر اوسه مثال مارکیټ ښکته راځي په دې ځای کې، لکه څنګه چې ما وویل چې مارکیټ به راځي، مخکې چې مې تاسو سره تشریح کړ چې دغه بریک دلته کوم ټرینډ لاین چې ما ایستلی د هورزنټل لاین، دلته موږ بریک اف بریکر بلاک لرو. مارکیټ به د بریک اف بریکر بلاک څخه ښکته حرکت کوي. مارکیټ ښکته حرکت وکړو څه خیر دی نه ده، ټچ کړی دی باید ټچ کړي.
البته په ویکس باندې ټچ کړی ده، په ویک باندې ټچ ده. خو خیر که چېرته مارکیټ لیک پورته لاړ، زه دلته یوه انټري اخلم، صبر ما انټري راواخیستله خیر، خو یوه انټري مې اخیستې که چېرته مارکیټ پورته لاړم بله د لاین ته، زه یو بل انټري هم اخلم، هغه زموږ شارټس مثال دا ټریډ موږ اخیستی دی، که چېرته ښکته لاړ دا به زموږ وینس که چېرته پورته لاړ موږ دوه ټریډه پورته اخلو، هغه به زموږ لپاره تاییدي ټریډونه وي. ښه دې ثانیې ووتې دې ټریډ څخه ممکن دغه کنډل نور ښکته کلوز شي، ځکه دلته موږ مخکې ما درته وویل سي دغه راغلی ده په ویک باندې دا ټچ کړی ده، دغه کوم بریک اف بریک بلاک چې موږ درلودل هغه یې په ویک باندې ټچ کړی ده، او مارکیټ ممکن ښکته لاړ شي دوباره پل بک ونه کړي، همدې مثال دغه بریک اف بریک بلاک ته ښکته راشي، نو مارکیټ له موږ څخه یو وارې ټچ شوی ده بریک اف بریکر بلاک څخه دوباره نه ده تللی. ښه دا ټریډ زموږ وین و، خیر په لاس سیکنډ کې دا البته پورته شو، دلته نو مارکیټ به راځي دې ځای څخه به بیرته ښکته ځي، په دې ځای کې به موږ ټریډ اخلو. که چېرته ښکته لاړل لکه څنګه چې اوس حرکت موږ ټریډ نه اخلو. دغه ټریډ ما درته وویل که دغه ټریډ ما اخیستی وای سم ځای دغه کوم چې اوس لوستو مثال یا هم د کنډل په سټارټ کې اخیستی وای کنډل په سټارټ کې اخیستی وای یا هم په دې ځای کې لکه څنګه چې ما دې ځای څخه ما زه ویډیو ریکارډ کوم مثال دومره فوکس مې نه ایسي ټریډ چې واخلم، مثال اول زه هغه ټریډ ته شګم دومره وروسته ټریډ اخلم، نو که چېرته مثال ما ویډیو نه ریکارډ کول ما په همدې ځای کې ټریډ اخیستل، زه دې موقع ته تمه کېدم. ښه دې ځای کې مونږ ارور بلاک ټچ کېږي انشاءالله، هغه به زه وروسته تشریح کوم، زه به دلته ټریډ واخلم او بیا یې داسې نه وي مثال غلط ځای څخه انټري واخلم. ارور بلاک څخه نه ته ما یو ټریډ واخیستل ځکه زه بیا ویډیو تشریح کوم، نو په دغه ځای کې په دې ځای کې لکه څنګه چې مثال موږ دغه ټریډ لوستو دغه مخکینی ټریډ په دې ځای کې باید ما ټریډ اخیستی وای یا هم د دې کنډل په شروع کې باید ما ټریډ اخیستی وای، دا به دواړه وین سوي وو، کوم چېرې په شروع کې اخیستي وای هم وین به وو، کوم چېرې مخکیني په ویک باندې اخیستي وای به ښه ترخه وو، ځکه هغه ښه ټریډ وو، ځکه څنګه ټچ باید موږ ټریډ واخلو. په دې ځای کې زه بل ټریډ څومره مارکیټ ښکته راځي زه ټریډونه اخلم، څومره ښکته راځي زه ټریډونه اخلم. که چېرته دا دوه ټریډه زموږ لوس په بل کنډل باندې هغه به زموږ شورټ شارټ وي او زه به درې څلور ټریډونه اخلم په دغه ځای کې. ټریډونه زه لږ زر اخلم باید نو هغه ویډیو به زه ریکارډ کړم چې ارډر بلاک باندې تاسو څنګه ټریډ اخیستئ چې په کوم ټایم فریم کې واخلئ، مثال کوم ټایم فریم کې تاسو ارډر بلاک مشخص کولی شئ. په دې ځای کې باید زه بل ټریډ هم اخلم، دغه د موږ لپاره شورټ شارټ نو مخکینی کنډل چې ولو ما په 15 سکند کې نه وته شو، هغه به زه په راتلونکي ویډیو کې ځکه د ویډیو دراز نه شي په راتلونکي ویډیو کې به یې ښه تشریح کوم تاسو څنګه کولی شئ تاسو ارډر بلاک مشخص کړئ، په کوم ټایم فریم کې مشخص کولی شئ، مثال که د یوې دقیقې لپاره اخلئ په کوم ټایم فریم کې باید تاسو ارډر بلاک وګورئ چې په کوم اصلي نقطې په کوم ځای کې ده، یعنې مثال په اصلي نقطې مطلب یې دا ده چې مثال په دغه ځای کې چې موږ ټریډ اخیستل دغه اوس ما ټریډ واخیست ګوره دوه ټریډه زما لوس شولو، دغه دوه ټریډ ولوس ما په دې ځای کې اخیستي ولو، اوس که چېرته ما 15 سکند کې یا په 10 سکند کې دغه ارډر بلاک مشخص کړی وای نو په 15 سکند کې ارډر بلاک په دې ځای کې راتلو، په دې ځای کې هغه اګزاکټ نقطه هغه کومه نقطه چې مثال مارکیټ پورته ځي هغه یې راته معلوموله. خیر ما ویډیو جوړوله خو بیا نوې ویډیو جوړه کړم نو دا ټریډ زمونږ وینسو شورټ شارټ ولو. ما درته وویلم زه په هر کم په ویډیو کې چې مثال کم پاسبلیټي کم امکانات مو ولري زه هغه په هغه باندې ټریډ اخلم، مثال ما په دې ځای کې ټریډ اخیستی ولو، هغه ټریډ زما لوس شو، ما درته وویل مثال باید 15 سکند کې که موږ باید ارډر بلاک مشخص کړی وای زموږ ټریډ شورټ شارټ شوی وای، وروسته چې دغه کنډل کلوز موږ بل ټریډ واخیستل او ونیسو. دلته اوس موږ بولیش لرو، البته انګالفینګ لرو، بخښنې سره بولیش انګالفینګ لرو، نو په دغه ځای کې موږ ګورو که چېرته دغه سور کنډل تر دغه لاین کوم لاین زما وایستل تر دې پورته کلوز موږ هغه طرف ته ټریډ واخلو، که چېرته ښکته کلوز شو بیا دغه زموږ بولیش انګالفینګ نه کېږي، دا بیا زموږ بولیش انګالفینګ کینسل کېږي. که چېرته پورته کلوز شو دی دا به زموږ بولیش انګالفینګ راتلونکي کنډل موږ اپ ته ځو، که چېرته نه شو نو موږ به ټریډ نه اخلو. ښه دا تقریبا زموږ لپاره تاییدي ده.
صبر کوم زما انټري بیا ناوخته شوله ما ته زه ویډیو ریکارډ کوم انټري لیټ کېږي راڅخه دغه زموږ لپاره ځکه زیات ښکته نه راغلی دلته ما درته وویل که چېرته تر دغه سره کنډل سیده تر دې ښکته راغی موږ چېرې ناکړو مثال زیات ښکته نه راغلی ښکته راغی خو دلته ویکس لري دا زموږ لپاره دا ویک زموږ لپاره تاییدي ده نو دلته ما اپ طرف ته ټرېډ واخیستل دلته بل ټرېډ نه اخلمه ځکه دومره کنفرمیشن موږ ته نه ده راکړی مثال لکه څنګه چې موږ غوښتل چې دغه ټرېډ چې کوم ده دا باید وګورو کلوز لري وروسته به موږ تصمیم نیسو ځکه ممکن دغه اورډر بلاک بریک سي یا ممکن مثال مارکیټ د اورډر بلاک څخه پورته حرکت وکړي په دې ځای کې موږ کوم پیټرنس موږ ویلی د مخکې هغه هم دلته راغلی ده او کوم پیټرنس تاسو کتلی سئ په مخکینۍ ویډیو کې مثال یو شین کنډل بیا دوه سره کنډلز په دې کې موږ ټرېډ اخلو مثال دلته کتل چې شین کنډل دوه سره کنډل دلته موږ ټرېډ اخیستل دې اپ طرف ته
هم ریکارډ مخکې مې ویډیو هم ریکارډ کړی و داسې ګپ د څه لپاره استفاده کېږي مثال کله وخت کنډل کلوز یو نوی کنډل شروع کېږي که چېرته ګپ راسي مثال یا ګپ آپ وي یا ګپ ډاون وي نو دا د څه شي لپاره وي نو مثال که چېرته ګپ ډاون وي موږ کوم طرف ته ټرېډ اخلو یا هېڅ ټرېډ نه اخلو یا که چېرته ګپ آپ وي موږ کوم طرف ته ټرېډ اخلو یا به هېڅ ټرېډ نه اخلو او بل ټول په نوې ویډیو کې تشریح هم کوم که څه ما مخکې ویډیو هم کړې وله په ګپ باندې مثال په ګپ آپ او ګپ ډاون باندې د څه معنا ورکوي چې لپاره راځي او ولې ګپ آپ او ګپ ډاون واقع کېږي کله چې کنډل کلوز شي او راتلونکی کنډل شروع کېږي دا به زموږ انشاءالله شورټ وي دا به ښکته راځي اخر 10 ثانیو کې 15 ثانیې کې به ښکته راځي او سور که نه سي کلوز زموږ انشا به ښکته وي که چېرته سور نه سي کلوز خو وین به وي زموږ انشاانې په سیف ځای کې دي یعنې خطري ځای کې نه دي موږ اندېښنه نه شو کولی چې دا ټرېډ به زموږ لوز کېږي ځکه چې دا زموږ لپاره تاییدي کنډلونه دي ماسې ته وویل چې ټرېنډ هم لرو او بل هلته موږ پورته هم بیریش لیول هم لرو په همغه ځای کې نو دا ټرېډونه زموږ لوز شول تقریبا زموږ بیلانس 2900 دا زموږ د کلاینټ اکاونټ ولو موږ ورته لوز ریکاوري کول لوز ریکاوري موږ داسې ورته کول چې هغه کوم پوینټونه چې دي یا البته کوم رسک منیجمنټ چې د فنډ منیجمنټ دا موږ سره فالو کړی دی تقریبا زیات نه ځکه دا لوز ریکاوري ول نو رسک مجبور رسک منیجمنټ رسک لږ زیات په غاړه واخلي سړی نو تاسو که چېرته ټرېډ اخلئ نو تاسو کوشش وکړئ له 2% تر 15% پورې د خپلې سرمایې ټرېډ واخلئ نو اول چې کله تاسو د ستراتیژیانې ټیسټ کوئ نو تاسو کوشش وکړئ ډیمو ټرېډ واخلئ کله چې تاسو ډیمو کې هغه ستراتیژي ماسټر کړله د هغه نه وروسته بیا تاسو کولی شئ په ریل کې ټرېډ واخلئ حاضر اعظم دلته بیلانس ګورم چې زموږ پرافټ څومره سوی ده زموږ پرافټ دلته به زه په ټاپ کې وګورم زموږ پرافټ تقریبا 908 تقریبا $10 ده زه به دغه سیشن اوس دلته کلوز کړم په دې اکاونټ کې به انشاءالله په راتلونکي وخت کې زه بل سیشن باندې ویډیو ریکارډ کوم مثال دا اکاونټ موږ تقریبا تر $1000 پورې رسوو نو په راتلونکي $15,000 پورې رسوو دومره فکر کوم د موږ لوس سوی ده نو راتلونکي ویډیو به بیا بل سیشن په دې باندې ویډیو نیسم تر هغه چې دغه $15,000 پورې رسوو زه به انشاءالله په دغو ټولو ټرېډو باندې په دغو ټولو سیشن د کوم ټرېډونه زه اخلم تاسو ته تشریح کوم ایکسپلین کوم به وي او ویډیو به پرې نیسم نو ښه وخت تر بیا ښې چارې